سلامونه او نیکې هیلې درنو او خوږو لیدونکو او اوریدونکو. هیله ده چې د صحت جامې مو پر تن وي. د یوه اوږده ځنډ وروسته زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې بیا راسره ملتیا وکړئ او درسي ویډیوګانې مو تعقیب کړئ. البته په دغه موده کې لږ څه درسونو کې مصروف ما وم نشوی کړلی چې تاسو ته درسي ویډیوګانې جوړې کړم، خو انشاءالله سر له نن څخه به بیرته دغه لړۍ پیلوم او تاسو ته به درسي ویډیوګانې خپروم. او نه تنها درسي ویډیوګانې بلکې تاسو ته انشاءالله د آلمان د بورسیو په هکله اړین معلومات به درته وړاندې کوم. کار، ژوند او زده کړه، دغه درې مهم ټکي نور هم دي چې دغو په هکله به انشاءالله هم درته په آلمان کې معلومات وړاندې کوم دغو درې اړینو موضوعاتو په هکله. نو هیله ده چې له چینل سره مو اوسئ، چینل مو سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ، او که چیرې کوم نظر او انتقاد او پیشنهاد لرئ هیله ده چې له موږ سره یې په کامنټ کې شریک کړئ. پس په ګډه سره ځو او ګورو چې نننی درس مو د څه شي په اړه دی. A1 Lektion 7 Wanders bestimmter und unbestimmter Artikel. Bestimmter und unbestimmter Artikel. څرګند، ښکاره یا هم ناڅرګند او ناښکاره Artikel. Okay, in der deutschen Sprache haben wir drei Artikel. drei Artikel موږ لرو په آلماني ژبه کې، چې یو یې bestimmter Artikel، څرګند یا ښکاره Artikel، ورته شه پسې دوهم یې چې دی unbestimmter Artikel، ناڅرګند Artikel، او ohne Artikel، پرته له کوم Artikel څخه. البته موږ آرتیکلونه په آلماني ژبه کې ډېر لرو، خو دغه اساسي او تهدابي آرتیکلونه دي چې آلماني ژبه پې جوړه شوې ده. خپل آرتیکل څه ته وایي؟ آرتیکل موږ هر یو اسم چې په آلماني ژبه کې غواړو زده کړو نو مجبور او مکلف یو چې د یو آرتیکل سره یې زده کړو، چې هغه ته لکه مختاړي چې موږ په پښتو ژبه کې لرو، مختاړي، وروستاړي، یا هم پیشوند که په فارسي کې ورته ووایي. داسې یو څه لرو په آلماني ژبه کې چې مثلا هر نوم چې په آلماني ژبه کې موږ زده کوو باید د آرتیکل سره یو ځای زده کړو. اولنی ډول آرتیکل مو څه دی؟ bestimmter Artikel، څرګند یا ښکاره آرتیکل. په آلماني ژبه کې درې څرګنده آرتیکل دي پرته له د جمع د حالت نه پرته. یو یې der دی چې د نارینه نومونو لپاره استفاده کیږي، بل یې das دی چې د بېځانه نومونو لپاره استفاده کیږي، او دریم یې چې دی دی چې د ښځینه نومونو لپاره استفاده کیږي، بل یې دی چې د جمع د حالت لپاره استفاده کیږي، دا یې جدا حالت دی. د der دپاره مثلا der Bruder، der Bruder ورور، das Heft، das Heft کتابچه، die Frau، die Frau ښځه، او د جمع د حالت لپاره die Hefte، die Hefte کتابچې. البته د یاد دې ونه وځي چې دغه درې آرتیکلونه der، das او die چې د نارینه او بېځانه او د ښځینه نومونو نه مخکې نشته کیږي تر 30 سلنې پورې دغه استفاده کیږي. یعنې 70% امکان لري چې مثلا د نارینه نومونو دپاره د بېځانه نومونو آرتیکل راشي، د ښځینه نومونو دپاره د نارینه نومونو راشي، او یعنې ګډوډ راشي. نو دغه لړۍ فقط تر 30 نه تر 40 سلنه پورې امکان پذیره ده او تر 30-40 سلنه پورې استفاده کیږي. bestimmter Artikel یا څرګند یا ښکاره آرتیکل هغه آرتیکل ته ویل کیږي چې یو شی موږ ته، یو نوم یا یو شی موږ ته څرګند او ښکاره وي. مثلا که چیرې زه ویم چې اپفل، مڼه، ماته مڼه معلومه نه ده، او که چیرې زه ویم چې بیا der Apfel، مڼه ماته معلومه شوه، ښکاره شوه چې رنګ یې سور زیړ دی او څه برابره مڼه ده.
که زه ویم چې فاراد بایسکل، ما ته بایسکل معلوم نه دی چې زوړ دی که نوی دی که وړ دی که غټ دی رنګ یې څه رقم دی. او که چیرې زه ویم چې das Fahrrad، نو په دې صورت کې بایسکل موږ ته ښکاره شو چې بایسکل نوی دی او رنګ یې هم سپین شین دی. Tür دروازه، Tür دروازه. په دې حالت کې موږ نه پوهېږو چې دروازه څه رقم دروازه ده، د کومې کوټې یا د کوم اتاق دروازه ده، څه رقم رنګ دی. او که چیرې زه ویم چې die Tür، نو په دې حالت کې موږ ته معلوم او ښکاره شوه چې څرګند شوله چې د دروازې رنګ هم معلوم شو ورته او بل صفت یې ده چې نوې ده که زړه هغه هم ته معلومه شوله. او د جمع د حالت لپاره مې هم درې دانې بېلګې لیکلي دي لکه die Äpfel مڼې، die Fahrräder بایسکلونه، die Türen دروازې. دا درې بېلګې د دریو آرتیکلو دپاره او په آخر کې هم درې نورې بېلګې چې د جمع د حالت دپاره وي. د څرګند آرتیکل دپاره مو دلته هر یوه جنسیت ته یوه بېلګې لیکلې لکه د der دپاره نارینه نومونو ته der Computer ist zu teuer. ګورئ د کمپیوټر نه مخکې د نوم نه مخکې آرتیکل راغله. Der Computer ist zu teuer. کمپیوټر ډېر قیمت دی یا ډېر ګران دی. Das د بېځانه نومونو دپاره Ich kaufe das Heft. زه دغه کتابچه پیرم یا دغه کتابچه اخلم. د Heft نه مخکې das راغله آرتیکلي. د دې دپاره ښځینه نومونو دپاره Die Tasche ist leider voll. Die Tasche ist leider voll. یعنی بکس یا دستکول متاسفانه څه رقم دی؟ ډک دی. او د جمع د حالت لپاره Die Zimmer sind schon reserviert. Die Zimmer sind schon reserviert. اتاقونه مخکې د مخکې څه رقم شوي دي؟ ریزرو شوي دي. دا هم بېلګې وې د څرګند آرتیکل لپاره البته په جملو کې. اوس رسو ناڅرګند آرتیکل، ناښکاره او نامعلوم آرتیکل ته چې unbestimmter آرتیکل ورته وایي په آلماني ژبه کې. د نارینه نومونو دپاره د der په ځای چی راځي په ناڅرګند کې؟ ein. د بېځانه نومونو دپاره د das په ځای چی راځي ناڅرګند آرتیکل دپاره؟ ein. او د ښځینه نومونو دپاره د څرګند کې ورته ډېر تله او په ناڅرګند آرتیکل کې eine. دا د نوم څخه هم پیدا ده چې ناڅرګند آرتیکل یا ناښکاره یا نامعلوم آرتیکل. یعنی کله چې مثلا مو یو شی یو نوم لولو یا وایي په دې حالت کې هغه موږ ته معلوم نه وي چې مثلا د نورو خصوصیات او صفات په اړه موږ خبر نه یو چې څه خصوصیات او صفات لري. مثلا ein Bruder یو ورور معلوم نه ده چې د چا ورور، د ما ورور، د تا ورور، یا مثلا د ما کوچنی ورور، د ما منځنی ورور، د ما غټ ورور. ein Heft یوه کتابچه. دلته معلومه نه ده چې د کتابچه نوې ده که زړه ده، رنګ یې څنګه دی. د ښځینه نومونو دپاره مثلا eine Frau یوه ښځه. د ښځه معلومه نه ده چې مثلا څه رقم د ښځه ده. او د جمع د حالت دپاره موږ ناڅرګند یا ناښکاره یا نامعلوم آرتیکل نه لرو. نو د هغې په خاطر باندې فقط مغه نوم یا شی د جمع په حالت کې نشته کوو. مثلا هفت کتابچې، هفت کتابچې. مثلا په پښتو ژبه کې ناڅرګند آرتیکل د جمع په حالت کې نشو استفاده کوي. مثلا نشو ویلی چې یوه کتابچې، یوه ورونه یا وروران، که نه؟ د په خاطر باندې ناڅرګند آرتیکل نه لري. دلته مې څو نومونه لیکلي دي. ein Apfel یوه مڼه، ein Tisch یو میز چې د ein یعنې د
مذکر د نارینه نومون دپاره دی دغه دوه بیلګې دي ein Fahrrad ein Heft او دغه دوه مثالونه یا بیلګې دي بېځانه نومون دپاره eine Tür یوه دروازه eine Tasche یو بکس یا یو دستکول د همدې ښځینه نومون دپاره دوی بیلګې مې د هر یوه دپاره لیکلي دي او د جمع د حالت دپاره Äpfel مڼې Fahrräder بایسکلونه Türen دروازې رڅو د ناڅرګند آرتیکل یا نامعلوم آرتیکل دپاره مو هم یوه جمله لیکلې ده مثلا د نارینه نومون دپاره ein Stuhl kostet zwischen 7 bis 10 Euro. Ein Stuhl kostet zwischen 7 bis 10 Euro. یوه چوکۍ د 7 نه تر 10 یورو پورې قیمت لري موږ ته معلومه نه ده چې څه رقم چوکۍ ده د دې په خاطر ناڅرګند او نامعلوم آرتیکل ورته استفاده کوو Das ist ein Haus دا یو کور دی د بېځانه نومون دپاره یو بېلګه څه شوه Das ist ein Haus دا یو کور دی نو د کوره موږ ته معلوم نه ده چې د کور نوی دی یا زوړ دی یا څو منزله دی او د ښځینه نومون دپاره بېلګه Eine Frau spricht in der Klasse Eine Frau spricht in der Klasse یوه ښځه په صنف کې خبرې کوي موږ ته معلوم نه ده چې مثلا دا ښځه څوک ده نوم یې څه دی یا هم بل کوم خصوصیت او صفت یې نه پېژنو او د جمع د حالت دپاره مې هم دلته یوه جمله لیکلې چې Wir kaufen uns heute Kleidungen. Wir kaufen uns heute Kleidungen. موږ نن خپل ځان ته کالي اخلو دا و زموږ نننی ویډیو او زموږ نننی درس هیله ده چې زموږ له ننني درس څخه مو یو څه زده کړي وي که چیرې مو ویډیو خوښه شوله هیله ده چې د ویډیو له خپلو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ او که چیرې زموږ له چینل سره نوي یې هیله ده چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او که کوم نظر او انتقاد او پیشنهاد لرئ په کامنټ کې له موږ سره شریک کړئ تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم ښې چارې